واده د 11:12 بجو کړی و 9 بجې زما یو بل ځای کې واده و خو چونکې بیګا د حالاتو د وجې نه دیو چونکې ټیم اصرار د دیو دا و چې تر 9 بجو ته راشي 9 بجې ستا بیان وشي بیا مخکې موږ مزید خپل پروګرام جلسه اجتماع وچلو د هغې وجې نه محترمو ما وختي حاضري کړې ده زه په خپله موضوع باندې د وخت په مناسبت سره څو معروضات گزارشات به ذکر کوم انشاءالله العزیز بیا اصل بیانونه به زما نه وروسته هغه جاري وي محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی د الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تیرولو دستور را لېږلی دی دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې دی مونږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي ما راواخلی ما سره خپل تعلق مضبوط کړئ ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم وګرځوئ ما خپل رهنما او دستور جوړ کړئ که زم راواغستلم ما سره خپل تعلق مضبوط کو زم خپل حاکم او منصور وګرځولم زم خپل دستور او رهنما جوړ کړلم بے دنیا کې مزه تاسو ته خوشحالي والا ژوند ضمانت درکوم بے دنیا کې مزه تاسو ته د کامیابی والا ژوند ضمانت درکوم بے دنیا کې مزه تاسو ته د حاکمیت والا ژوندۍ ضمانت درکوم بے دنیا کې مزه تاسو ته د عزت د عروج او د غلبې والا ژوند ضمانت درکوم او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالي د قبر او د آخرت راحت د قبر او د آخرت سعادتونه د قبر او د آخرت نعمتونه به تاسو انتظار کوي خو محترم قرآن مجید را ته په زبان حال سره دام وای که زم روانه غستلم ما سره خپل تعلق مضبوط نکو زم خپل حاکم او منصور ونه ګرځولم به یاد وساتئ ستاسو لپاره دنیا کې د ذلت ژوند دی ستاسو لپاره دنیا کې د مشکلاتو ژوندۍ ده ستاسو لپاره دنیا کې د تکلیفونو ژوند دی ستاسو لپاره دنیا کې د غلامۍ او د پستۍ دور دی او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت ذلتونه د قبر او د آخرت مشکلات د قبر او د آخرت تکالیف د قبر او د آخرت عذابونه به تاسو انتظار کوي الله دې موږ وساتي امين وایي زور امین ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ دی کتاب پر ذریعے سر ډیر قومونه اوچتای عزت ورکي ويذو به آخرین ډیر قومونه الله د دې کتاب په ذریعے سره ذلیل کوي ذلت او پستی ور باندې مسلط کوي محترم کوم قومونه چې قران راغسته لري د سره خپل تعلق برابر کړي دي د خپل حاکم ګرځولې دي به تاریخ ما او تا خلق راخی د دنیا د عزت والا قومونه به تیر شوی دي من تاریخ هغه په عزتمن قومونو سره یادای لیکن کوم قومونو چې قران شاته ګرځولې دي داغه نه انحراف کړي دي روګردانی کړي دا د قران نه مخ اړولې دي هغه قومونه نن تاریخ ذلیل قوم یادای هغه ناکام قوم یادای هغه محکوم او غلام قوم یادای تاریخ ما او تا دواړه قومونه سرګن کړي دي وکړه کړي دي محترم اولنې قوم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه د رب کتاب راواغستو د دې سره خپل تعلق مضبوط کو د خپل حاکم او منصور وګرځاو د خپل دستور جوړ کو بیا صحابه کرامو مشرق تلاړل مغرب تلاړل شمال ته ورسېدل جنوب ته ورسېدل کم طرف ته چلاړل دا وی د فتح جنډي او چت شولې الته عروج ورته بلاو شو بیا صحابه کرامو د قیصر او کسرا غونتکی بادشاہتونه دا وی خبو تراغللا بیا صحابه کرامو د رب فضاګانی ورته مسخر شولې د رب هواګانی ورته مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو د رب کائنات مسخر شولو صحابه کرام کم طرف تلاړل رب ورته کائنات مسخر للا صحابه کرامو دنیا باندې بیا حکومت کوو محترم یو صحابی فرمائی سفر دے زنگل کی وربان دش پر آزی دلت خیمہ وحی دیو دشپے دے درندگانو دغلت خطر دا ازمرو خطر دا یو صحابی ودری کی اعلان کئی او دے زنگل ازمرو
تاسو ته پته وي نن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه د غلطی شپدا خبردار تکلیف ورنه کوي خبردار نقصان ورنه کوي صحابه کرام فرمایي مونږ د شپې د آرام تنظیم برابر کو مونږ خپل بسترو تراغلو سلور طرف تر زنګل زمری راځي د زنګل درندگان راځي پهره د پاره کینی څوکۍ د پاره کینی حفاظت د پاره کینی شپه سبا شولا مونږ خپل طرف تر کوچ اراده وکړه مونږ خپل طرف تر روان شو د زنګل زمری او درندگان خپل طرف ته واپس شو شام فتح شو شام گورنر خطر لیگی والی عمر فاروق امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا امیر المؤمنین حدیثی رخل کو دستور جوړ شوه دی دیو کال کی او ناوا د کلی جنې سنگار کی بيد سمندر بے رحم چپو تاواله کی امیر المؤمنین دی وای چې موږ دغه سونه کو د سمندر په وبو کی کمه راځي امیر المؤمنین ورته خط لګي ورته زما خط د سمندر چپو تاواله کا هغه خط کی سمندر ته مخاطب کیږي سمندر مخاطب گئی ورته یو سمندرا کہ در رب حکم چلے گی روان اسیگا ورنہ منترتا ضرورت نشترے ننلال سر باجول مسلمان رورا زداوت در کوم 1400 سال تاریخ اچت کا لال سر شام مسلمان و تپوسا نن قسم دے 1400 سال تاریخ تیر شوے دے نن شام مسلمان ہم گواہ دے سورلس وکال تاریخ ہم گواہ دے امیر المؤمنین یو خطو سورلس وکال زمانہ تیر شول بیر شام پر سمندر پوگو کی کمیں نہ دے راگل امیر المؤمنین مدینہ منورہ کی دے زلزلہ راغلہ دے پاسے رو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر طبیعت باندھی جلال غالب دے جلالی طبیعت والا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمکے کی دو وزیرانو یو ابو بکر دویم عمر رضی اللہ عنہما ابو بکر فنا فی الرسول عمر فنا فی اللہ دا ابو بکر کامل تعلق دا رسول اللہ صلی دا عمر کامل تعلق دا اللہ صلی نبی علیہ السلام مشورہ خلی دوارنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدا نبی علیہ السلام تندے مبارک مطالعہ کہو اللہ پیغمبر سگواری منشاہ صدا عمر زمکی تگوری اللہ منشاہ صدا اللہ سگواری دا عمر نظر با دا اشیاء پا حقیقت بات دیو دیو جن امام ابن کثیر لکھی 21 مقامات 20 مقامات امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھی 27 مقامات ویش دا اغدی عمر پا پرش باندے خبر کئی رائے پیش کئی مشورہ پیش کئی اخبر رائے اظہار کئی دارشنا قرآن رازی جبریل رازی وحی رازی دا عمر تائید کئی محترم ترمذی شریف کی حدیث موجود دے نبی علیہ السلام فرمائی لقد كان فيما قبلكم من الامم محدث ويك في امتي لكان عمر مخکینی امتونو کې به یو محدث وو هغه چاته ویلی شي چې الله ورسره برای راست خبرې کوي بغیر د وحی نه زما په امت کې هغه عمر دی یعنی د عمر په زړه باندې د الله تجلیات به ورود به کېدو دې وجه نه محترم یو خبره کوم الله دې وکړي سمجھ کې مراشي مونږ کله د ګستاخانو سره خبره راشي مونږ ورته وایو په صحابو اعتراض مه کوئ دا زمونږ د دین بنیاد دی دا زمونږ د دین سند دی دا زمونږ د قرآن سند دی دا د حدیثو سند دی دا د شریعت سند دی قسم دی که صحابه نو دین ټول کړلم چلو که خامخا دې بې شوق کېږي په ابوبکر اعتراض کوو جواب به مونږ درکو په معاویه اعتراض کوو جواب به مونږ درکو په عثمان اعتراض کوو جواب به مونږ درکو مونږ د صحابه وکیلان یو د هغوی دفاع تحفظ فرض ګڼو د دین حصې ګڼو لیکن بابا یو مشوره درکو په عمر اعتراض مه کوه خیر خواهانه مشوره درکو په عمر اعتراض مه کوه د عمر په ذات باندې الله په خپله غیرت کوي د عمر په ذات باندې الله په خپله غیرت کوي قسم دی د عمر د درګستاخ ته الله معافي نه کوي دا د الله قانون دی ماته یو کس وایي څه وجه ده یو کس لاول حنفي وي بیا به موږ لږ محنت وکړو وابي یې ښودل لیکن کله چې وابي شي تاسو بیا کوشش وکئ واپس نه حنفي کېږي وجه څه ده او یقینا دغسې ده
یقینا اکثریت دغسې. زه پېښور کې اوسي ته راغلم، یو نوجوان و ږیره یې خرولې ده، ما خواته یې راوستو، ما سره یې خبرې کولې، په ګپ ګپ کې بیا موږ لاړو. ما ورته ویل مخکې حنفي وې؟ ما ته وایي او. ما ورته ولې وابې شوې؟ ما ته ویل دلته یو مولوي صاحب دی، هغه راته حدیث وښوري، ستا مذهب دا د مسایل له حدیثو نه خلاف دي. ما ورته مثلا کومه مسله یې در وښودی؟ ما ذکر رفع الیدین کول. ما ورته څو حدیث یې وښودو؟ ما ته 15. ما ورته ویل اگر چې د مسلې یو روخې تصویر یو روخې درته ښوولی دی، دویم یې پټ کړی دی، خو چلو هغه پرېږده وه. ما یو شاګرد ته ویل، ما ورته لاړ شه پلانکي پلانکي کتابونه راوړه. ما ورته زه درته په دې ځای 50 احادیث ښیم چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي دي، منسوخ ګرځېدلي دي، او د حق صحابي نه ښیم کم صحابي نه چې دا ته 15 حدیث ښوولي دي، هغه په خپله نه کول. هغه په خپله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې کول، مدینې منورې ته هجرت وکړو، پرېښه او د منسوخ وګرځېده. ما ته وایي نه ته کتاب مه راغواړه. ما ورته ولې نه راغواړم؟ ما ته وایي ته ما ته په کاغذ باندې ولیکه کتاب، پیج نمبر، حدیث نمبر، زه به خپل مولوي صاحب ته لاړ شم، ځان به پوه کړم په دې. ما ورته ویل ښه، تا ته چې څه وخت هغه 15 احادیث ښوده، تا ورته دا شرط لګولی و چې ما ته په کاغذ ولیکې زه به خپل مولوي صاحب ته لاړ شم، ځان به پوه کړم؟ ما ته وایي نه، هغه ته خو مې شرط نه و لګولی. ما ورته ویل بیا ما ته ولې شرط لګې؟ هغه 15 احادیث ښودل، زه 50 احادیث ښیم، زما هغه نه منې، هغه سره وابي شوې. ما ورته ملګريه دیو پرېږده و مولوي صاحب، لږ ما ته توجه وکړئ. تاسو توجه شته دی؟ توجه شته دی؟ صاحب پیټۍ یم 15 راوړي، کار یو هم نه کوي. نو دې نه به دې یو راوړي وی، خو سمه به دې راوړي وی. نو چې 15 شل پیټۍ یو کار، مونږ هم کله هغه یو مایک ته شو چې خدای دا به صحیح اواز کوي، کله بل ته شو، کله بل ته شو. تاسو په اواز پوهېږئ؟ پوهېږئ؟ نو اواز خو ملګری کوي، راس پوهېږئ؟ زوره ما ورته ملګري هغه 15 احادیث ښوولي و، تا حنفیت پرېښودو، زه 50 احادیث ښیم، واپس نه راځي. ما ورته قسم دی زما ذهن ته بله وجه نه راځي، وجه صرف دغه یو ده، اوس ستا پسې توبې دروازې بندې شوي دي، نه قرآن منلو ته تیار نه حدیث منلو ته. هغه خبره ذهن کې ده که نه؟ ما ته وایي لږ محنت پې وکړې، حنفي نه مونږ یې وابي کړو، لیکن چې وابي شي واپس د حنفي کېږي. ما ورته ملګري دا ستاره مسلک د حقانیت دلیل نه دی، دې ته خوشحالي مه کوه. ما ته ولې نه دی؟ ما ورته ځکه نه دی، ستاره مسلک بنیاد عموما د صحابه کرامو خصوصا د عمر فاروق رضی الله تعالی په دشمنی باندې دی، او د رب قانون دا دی د عمر د در ګستاخ ته الله معافي نه کوي. ما ته زموږ مسلک د عمر دشمنی؟ ما ورته لاو. ما ته دا څه وی؟ ما ورته زد نه کوم. شل رکعات تراویح خبره راشي، عمر په شل رکعات تراویح باندې صحابه را جمع کوي، وابي ولې نه منې؟ وایي ما کلمه د عمر نه دی ویلې، د رسول الله مې ویلې ده. 3 طلاق د یو مجلس باندې عمر صحابه را جمع کوي، ولې نه منې؟ ما کلمه د عمر نه دی ویلې، د صحابه د محمد رسول الله مې ویلې ده. خبره راشي د جنازې 4 تکبیراتو باندې عمر صحابه کرام را جمع کړي، ولې نه منې؟ ما کلمه د عمر نه دی ویلې، ما کلمه د رسول الله ویلې ده. د زنانو د منځ مسله د کور راشي، زنانه ولې جمعه ته راغواړي؟ عمر ولا یاره ما کلمه د عمر نه دی ویلې. ما ورته قدم به قدم به عمر ته راغوښتې، مسله په مسله مې عمر ته راوستې، تا وی ما کلمه د عمر نه دی ویلې. ما ورته ملګري خفه نه شي، خبره د کلمې نه ده، خبره بل ده. بخاری شریف کې حدیث موجود دی، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي عمره په کملار چې تلاړ شي په غلار باندې شیطان نشتللې. نن عمر نشتره، 1400 سال ضمانت تیر شوی دا، عمر چې په کملار تلې دی، پر رب کعبه قسم ننم شیطان په غلار نشتللې. سبحان الله مړه دلیل نشته ته په څه پوهېږې؟ دلیل عزیز تاسو ته وایم، وایي شیخ حسن جان شهید رحم الله په قرآن حدیث نه پوهېدو، مقبول الله بابا نه پوهېږي، دیر بابا نه پوهېږي، شیخ ادریس صاحب نه پوهېږي، شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب نه پوهېږي. دا ټول څومره علما مشایخ دي، مجاهدین علما تبلیغیان، دا ټول نه پوهېږي. څوک پوهېږي؟ زما د کلي نه لاړو مزدورۍ ته، هلته ټاټکي اوچتول، واپس چې راغی سپین رومال یې په سر کو، مفتی اعظم ته جوړ شو، اوس دی پوهېږي. قسم دی ټول له پیسو زور دی، پیسو. د امریکې د سینیټر بیان به تاسو اورېدلی، فیسبوک باندې شته دی. هغه وایي په دنیا کې د وابي فکر خورولو دپاره تر اوسه پورې 100 ارب ډالر مونږ خرچ کړي دي. د شاه سلمان بچی په خپله باندې په میډیا وایي اقرار کوي،
وي تر اوسه پوری دنیا کې د وابي فکر خورولو د پاره دیو ته مونږ پیسې د امریکای په ایما ورکړي خو انده به غلطي نکړو خپل قران حدیث نشته در پیسو لیونی د سپیډ ورپسې دي ځان به ساتو ان شاء الله ساتو با دغه سپاسانه مزي زموږ هیتابات کې اوس په جمع کې یو کمبل به ورکو سړی به وډیکو هلته دیر تلاړم بر دیر ته هلته یو حافظ صاحب ما شاګردو ما ته دلته یو کس له کوټ ورکړو هغه ته ویل امین به زور وي هغه په یو مونږ کې امین په زور وای به نه وایو نو دې پسې راغی ورته یار تعالی مونږ کوټ هم درکړې ته امین هم په زور نه وي هغه ورته خو یو کوټ دې راکړې یو ځل به امین ویلې دې پسې محترم دې سيزونو نه ځان وسه د گمراهی دا د خارجیت دې ساتو بور نه ځان ان شاء الله ساتو به ان شاء الله دا د مغرب په سره د مغرب د پیسې نه بزان ساتو ان شاء الله په دغه پیسې په ځې به ردیونه قادیانین زیات ورکي الله دې ته مونږ وساتي مونږ تم پیشکشونه کړی قسم نه ماته کرولونه پیشکشونه کړی کرولونه ما ټکراو کړیو به دمکې راکړي ما ورته مونږ د علماء دیوبند بچیو قسم دې رچار دمکو پروا نه کوو به ملګریم شهیدان شوم کاته شپږ ګولې ما په خپل بدن وجود باندې خوړلې دي بمونم د دې وکته بمونه په لارو کې خودلا مونږ ورته دغه پروا نه کوو د مرګ او ژوند مالک الله دی کوم ورځ چې زما رب لیکلی وي کوم ورځ چې د ګور وي اگر نه پکور کیږي خو بیا هم درته وایو کنزل هم راته وکړه کنزلو جواب په کنزلو نه درکوو بیانو د ګولۍ جواب په ګولۍ نه درکوو د بم جواب په بم نه درکوو قسم دې زه خپل رور ګڼم ان اردت الا الاصلاح ما استطعت زه درته مینت کوم په دې کومه لار چې روان کړی دی نه راواپس شه د امت مبوزه په دې د امت مبوزه په دې قسم دې دار تباہی لار دا دار خارجیت لار دا د امت کم سب دی پرې خودو چې انتشار جوړ لکو د جهاد سبه پرې نه خودو مقبره پرې نه خودو جمعه پرې نه خودو اختر پرې الته مسلمان دی یو بل سره مشتو غریبان همون بزان ساتو ان شاء الله ها دام درته د مذهب پروم جنگ جګړې مکوي څوک چې جنگي داري د دین دشمن دی د خاوري دشمن دی رضان بور نه ساتو ان شاء الله البته مقبره ته چې راشي درته منځ دی غلط دی جنازه ری غلط را د قبر سرخ بو تر سوري بقريه ولا اخر دی بدعت دی لاس نه ونی سا کینه وسرت منځم وک جنازه موکا د قبر سرخ بو تر سوري بقريه ولا اخر مو زما په نوې کتاب بوس راشي 104 روایت په مارا جمع کړی دي د قبر سرخ بو تر سوري بقريه ولا اخر باندې په جواز په استحباب باندې بس لاس نه ونی سا گاڑی کې کینه وا د خپل علماء پر به ته مونږ ته پېښور ترا وړه آنا جانا کرے ټیکټ مونږ نه وصول کا مونږ ته ناراضي چلو د دیو مدرسې شته سلور پنځم ولیان مونږ د یو بل سره مخامخ قوم مرو باسا قوم په مجنګوا د میډیا په ذریعہ د قوم ته ور وخایا یو بل مخامخ کا یو ځله مخامخ کینوا ان شاء الله چې پرانا ورځ مرتدر تر اسمان ستوري ور نه کودا پیرا شمات نوم بدل ک ودریګو په خپل مسلک کلک ان شاء الله بیا درته جنگ جګړې مکوې د مذهب عقیده پروم البته د اطمینان درکو میاندو تر اوسه پورې هغه بچی ندی راوړي چې دلیل په دنیا کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب غلط ثابت کی علماء دیوبند عقیده غلط ثابت کی قسم دې تر اوسه ندی راوړي او د قیامت د سبا پورې بیرام نه وړي ان شاء الله زور ان شاء الله وسیګو به مطمئن ان شاء الله وسیګو به برل مارس کو عمر فاروق رضی الله تعالی مدینه منوره کې دی زلزلہ راغلا د پاسې دو د ازمکه دغه څه په دغه وਹੀ ورته ولي خوځيږي عمر په تعادل نه نافذ کړي نن لاړ شاه د مدینه منوره مسلمان گواہی ور کوي 1400 سال تاریخ گواه دی د عمر یو گفتگو یو خبره وا سوال سو کال ضمانت ته رشوي دا قسم دی بیا مدینه منوره کې زلزلہ نه درادلی محترم یو قوم دغه یو مونږ تاسو مونږ د الله کتاب شاته ورځو د سره مرانه کړل زمونږ د قران سره تعلق څه پاتې شو سحر راواخلو خپل کو تندې سره ولګو حافظان صاحبان راول کور کې ختم مو کی دکان کې ختم مو بابا برکات منو در سره انکار نه کو او قسم دې قران دې لپاره نه دی راغلی دا قرآن یو ژوند دی دا یو زندگی دا دا یو دستور دی دا یو نظام دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون چا چې د الله په دغه نظام فیصله ونکړه دا کافران دي دا ظالمان دي دا فاسقان دي قرآن په خپل درې ځای فتوا لګولې
زمونږ علماء اهل سنت وایي ومن لم يحكم ومن لم يعتقد. امام شمس الدین ذهبی کتاب الکبائر کې اجماع صحابه نقل کوي چې په عمل سره څوک نه کافر کیږي. د کفر او اسلام تعلق د عقیدې سره دی او د عقیدې تعلق د زړه سره دی. الله دې موږ ټول مسلمانان کې امین وایي. محترمو یو سړي اتیا کاله ژوند وي د دا عقیده دا وي بس اسلام چې دی صرف منځ روزه زکات حج د اسلام یو ضابطه حیات نه ګڼي. قسم دې مالم څه طریقه نه راځي د علما ناستې چې به بردي څه تعویل کوو. دغه وجه محترمو نن عدالتونو کې د انګریز نظام دی قرآن عمل مارو کې په دوړو کې خیر دی. دا قرآن به پر یاد نه کوي الله ته. شپېته کاله سړی عدالت ته ځي کیس نه حل کېږي. وایي د پاکستان کیسونو ته د نوح علیه السلام عمر پکار دی. قسم دې کړي قرآن نه موږ راغلو 15 منټه کې زما ستا مسایل حل کېږي. خوراک وشو که نه. د افغانستان کې طالبانو دور او اسلامي حکومت الله دې بیا راولي امین ووایي او راځي به قریب به راځي انشاءالله. هلته کفر ملا ماته شوې ده، هلته کفر غرور مات شوی دی، هلته کفر دعوې ماتې شوي دي. اگر فرعونیت دعوې نن دغه طالب او مجاهد د خپو د لاندې دي انشاءالله ان قریب به دنیا تماشا وکړي چې امریکا د افغان د ځمکې نه په ذلت سره په شکست سره په رسوایۍ سره ووتله او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شوله انشاءالله. زور انشاءالله ټول انشاءالله ووایي یار. تکلیف با نورو یارانو ته مونږ ته نه دی، مونږ د زړونو درد دی. الله به راولي انشاءالله العزیز. دلته د طالبانو حکومت دا معاشي لحاظ سره د ټولو دنیا کمزوری ملک لیکن د امن په لحاظ سره د ټولو دنیا نمبر 1 و. تاسو به اورېدلي وي یو بوډۍ راځي د والي دروازې ته ګورنر ټک ټک دروازه ډبوي والي ورته راوځي بی ولې یاره زه بېګا راتلم په دې لاره رم د سرو زرو هار لوېدلی دی او ورته ابۍ دا رغلو حکومت نه دی د اسلامي حکومت دی په کومه لار چې راغلی واپس لاړ شه ستا هار څوک نشي اوچتولی. بوډۍ په هغه لاره ځي هار پروت دی شپه پې تېره شوې ده د ورځ څه حصه تېره شوې ده مجال شته دی چې څوک دې اوچت کړي. زه کابله پورې لاړم څو کاله مخکې د ستربندۍ وې واپسې چې راتلو پرې جلال آباد شهر کې ښار کې یو چوک کې زه د چا سره میلمه وم دویم چت باندې زما میزبان ما ته چې شمدید قصه کوله ویل دا چوک ګورې ما ورته ویل ویل په دې چوک د طالبانو حکومت هغه وخت ویل دلته یو طالب ولاړو ټریفک سپایي و ویل یو سړی په سایکل روان دی شاته ورسره غوټه تړلې دا غوټه تې ویل په دا چوک ولوېده دی مخکې لاړو خیال یې نشته د طالب هم خیال نشته ویل لا غوټه پرته ده ګاډه چې راشي ویل لا ګاډه دې تاو شي دغه څوک لاس نه وروړي کېدای شي د طالب را باندې امتحان کوي. سړی چې کور ته ورسېدو هغه غوټه یې وکته نشته دی ورسره د هغه ځای نه واپس را روان شو چې واپس را ورسېدو غوټه په چوک پرته ده خو دی هم لاس نشي وروړی. طالب ته ورغی ورته دا غوټه اوچته کم هغه ورته خیال شو راوایي غزه سیټ ته وکته وایي څه دې پکې درته وایي دا ورته نښې صحیح صحیح ویلې غوټه یې ورته دا وبخله 2-3 घंटे په مصروف بازار کې تیرې شوي دي مجال شته چیز دې څوک اوچت کړي. دلته قتل و غارتګیري نه وه دلته دشمنیانې نه وې دلته غلاګانې نه وې دلته د چا عزت لوټل نه و ولې دلته اسلامي نظام و دلته اسلامي حکومت و دلته د الله نظام نافذ و. ډاکو ته پته و زه به قصاص کېږم قاتل ته ډاکو ته پته و لاس په مې کټ کېږي د چا عزتونه هلته چا نه شو لوټل. الله دې په موږ همغه نظام راولي امین. محترمو نن امت مظلوم دی مظلوم د مظلومیت وجه د دین نه لرې والی د قرآن نه لرې والی. مونږ ته خپل دانشوران وایي و یاره زمونږ د مظلومیت وجه چې ده وایي مونږ سره ټکنالوژي نشته دی. قسم دی دا غلطه خبره ده. د صحابو سره کومه ټکنالوژي وه یار هغوی په دنیا حکومت نه کوو. مونږ محترمو د دین نه لرې والی د دین نه لرې والی دی. قسم دی بل هېڅ څیز نشته دی. نن د دنیا کې تاسو وګورئ ما ته یو خطه وښایي چې هلته مسلمان مظلوم نه وي. آیا دغه امت نه و د معاویه رضی الله تعالی دور دی په یو کافر ملک کې یو غلام مسلمان دی یو سپهي په دا مخ ووهو ډېر ځان سره کوي او معاویه د قیامت ورځ به د الله دربار به زما لاس او د تا ګریوان به ته چې مسلمان تپوس نشئ کولی بیا حاکم ولې جوړ شوی. معاویه رضی الله عنه ته دا خبر چا راورسو څو ورځې بعد
بېچین شو غلام آزاد کو ځان ته راوغوښتو معلومات یې وکړله به خپل سفیر راوغوښتو بري بحري فوجونو مجاهدینو مشران راغواړي ورته وی دا فوجي گرفتارول دي د انتقام د پاره شام ته حاضرول دي چاهي هر څه قیمت په لګي لوی واقعه تفصیل نکوم کشته تیار شو کسان تیار شو هلته تعلقات قائم شو بالاخر هغه فوجي گرفتار کو په بندرګاه شام ته راورس معاویه رضی الله تعالی مجمع راغواړي هغه غلام آزاد کردر غواړي ویراشه بدل واخلا انتقام واغستو بیا معاویه اعلان کړي او خلکو تاسو گواه اوسئ معاویه خپل گریوان نن دنیا کې آزاد کو معاویه دا طاقت نه لري چې الله دربار کې چاته جواب ورکي او بیا هغه فوجي ته وایي کسانو ته دا واپس بندرګاه ته بوزي هغه ته ویلاړ شه خپل بادشاہ ته وایا دا سوچ ونه کې تاسو په مسلمان ظلم مو کې مونږ به جواب درنکو دا تاسو معمولی سپاهي وو مونږ د انتقام د پاره شام ته حاضر کو پر رب کعبه قسم که تاسو بادشاہ ولګيږي په مسلمان ظلم وکي مونږ د دیم طاقت لرو چې تاسو بادشاہ گرفتار کو د انتقام د پاره شام ته حاضر کو محترمون دا دینی مدرسې دا علماء واپس هغه عزت ته مونږ راوړي دا د دې بې عزتۍ نه د دې ذلت نه د وتو لار یوه د دین قرآن اسلام ته رجوع کول دې وجې نه محترمو دا دینی مدرسې دي 14مه صدۍ کې اسلام محفوظ دی په خپل اصلي شکل کې الحمدلله ووایي دا د دې مدارسو د دې علماو برکت تاسو بر بغداد نوم اورېدلی وي دا د مسلمانانو علمي ښار اوس هم چې موږ د طالبانو ته سبق وایو موږ ورته بچیا دا یا د نسبت د پاره راځي لکه بغدادیون بغداد زموږ په جبو خلو کې تر اوسه زموږ د کتاب او جبې نه دی وته لیکن دغه بغدادو په دې انقلاب راغی هغوی نه مدرسې واغستې علما یې ته واغستل نن تلاړ شه د بغداد خلک مسلمانان دي خو اسلام نه پیژني اصلي شکل نه پیژني اسلام پټ دی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے حافظ دامت برکاتهم العالی په خپل سفرنامه کې لیکلي دي و زه بغداد ته لاړم چانه مې تپوس وکړو دلته مدرسه شته دی ویل یو ځای راوخورو چې هلته شته دی ویل لاړم ویل هغه مدرسې والا چې مې وکاته ویل مړه دا هم پته نه لګېده چې دا مسلمانان دي او که نه دین او علم او د هغې اثار خو لرې خبره وه ویل اخره کې هغه محتمم ما ته وی چې پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ورسوه او پاکستانیانو الله د علم او مدرسو دا نعمت مونږ بغداد والا ترا کړو مونږ نا قدرې وکړله الله را نواغستلو اوس الله تاسو ته درکړی دی خبردار نا قدرې ونه کوي ورنه الله به ستاسو نه واخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو څه به په لاس نه درسي قدر به کوي انشاءالله بیا درته سنجیده خبره کوم قسم دی نن که اسلام محفوظ دی د مدرسو د وجې او نن دا د پوره کفر په سترګو کې ازغي دي دا مدرسې هغه د دې ختمول غواړي کفر خپل حکومتونه یې ملګري دي تا ته به پته وي په یو کلي کې حکومت درته 15 سکولونه کولاوي خو یو مدرسې نه برداشت کوي یو مدرسې دې نه برداشت دا خو دوا کوي دلته دا زموږ علما شته سیاسي میدان کې جمعیت علما اسلام چې دوی ته سترګې ورکړي دي نه پرېږدي په خپلو ناکامو مقاصدو کې کامیابوي تاسو ته یې نشته ابوالرضا قائد ملت اسلامیه سره ناست وم 2 غنټې ما ته صرف په دې موضوع باندې خبره کول قسم دې زه دومره حیران شوم چې دا خلک په کم طرفونو زموږ د مدرسو خلاف سازشونه جوړوي طریقې جوړوي الله دې دغه علماو امداد وکړي امین ووایي په یو کلي کې 15 سکولونه کولاوي یو مدرسه نه برداشت کوي موږ د سکول کالج نه یو خلاف دا زموږ د معاشرې ضرورت دی لیکن د دین حفاظت محترم هغوی نشي کولی ما ته د تېر هفته کې یو هلک میسیج کړی دی ما سره موبایل کې دی د پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ دی ما ته وایي لږ ټایم راکړه موږ څه ملګري چا قادیانیان کړي دي تا خواله درولو چې خبره ورسره وکړي دې نه مخکې هفته کې دیر کې وم شپه مې وه سربندو ته راغلی وم یو هلک را سره میلاو شو د پېښور یونیورسټۍ ما ته وایي د یوې میاشت نه تا سره رابطه کوو رابطه نه کېږي زموږ څه ملګري چا دهریان کړي دي د کالج یونیورسټۍ تا خواله یې راولو چې خبره ورسره وکړي مړه 14 کاله دلته تېر کړي عقیدې ختم نبوت یې زده نه کړي 14 کاله دلته تېر کړي اگر اسلام اساسي عقاید یې زده نه کړي هر چا سره 15 منټه د الله په وجود خبره نشي کولی ولې دا مسلمان ملک نه دی
ولدا مسلمان ادارې نه دي محترمو د دین حفاظت هم دا مدرسې کوي دا بابا دي ساتو ان شاء الله دیو جن محترمو چې کله ود شي سحر پاسېږي خپل الله سره یو عزم ضرور کوي الله زه مسلمان یم نن ټول دنیا کفر زما مدرسه ختمي اهل حق علماء را په بمونو کې الوزي اهل حق علماء را په ګولو ولي اهل حق علماء را په جیلونو توړي اهل حق علماء خلاف زې په زې باندې سازشونه کوي دارنه اخلي پروردګارا زمان د تا سره وعده ده عزم دی مونږ به دا دینی مدرسې تا علماء آباد ساتو څنګ به څنګ به ورسره ودرېږو الله نور مې اوس نه رسېږي خو ځکه ذمېدار یم تاجر یم کاروباري یم نن نه پس په 3 مېسه کې الله ته به زما سره شریک کړي ځکه 100 روپۍ ګټم کیس به دې مدرسې ته راوړم الله دا ستا حصه ده که 3000 مې ګټلې زر به دې ته راوړم که 3 لک مې ګټلې لاک به دې ته راوړم او ډاډ به ورکو مولوي صاحب دا دین یوازې ستا نه دی دا مدرسه یوازې ستا نه ده دا زمونږ په شریکه ده په شریکه باندې به مخ په وړاندې دا کاروان بوزو بیا چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو ورته به ویلی شو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما نور وس نه چلېدو خو چې کله دنیا کفر زما د ملا او د مدرسې خلاف راجمع وه د اهل حق علماو مدرسو خلاف راجمع وه الله پیغمبره ما نور څه نشو کولی ما आवाज اوچت کړی ما نه دیو ملګرتیا کړې وه ما د خپل بچي د خولې نوڼۍ راغستې وه د دیو سره مې نیمه کړې وه دیو ته مې ډاډ ورکړی و بیا به م هلته سترګې اوچتې ټیټې به نه وي انشاءالله کوو به او تاسو وکړئ بیا وګورئ الله ډېر غیرتي ذات دی تاسو په 1 لاکو کې الله شریک کوي که په دې 1 لاکو کې درته د 10 لکو طاقت وانه شي او راشه جرم در سمنه مخکې هفته کې 2 هفتې به کېږي یا 3 زه پېښور نه وتم ټانک ته روان وم څو ورځې مې وې جلسې ما یو ملګری دی تاجر ما سره په موبایل خبرې کولې ما ته وایي د ستا بیان مې کال مخکې اورېدلی و تا پکې یو خبره کړې وه چې الله شریک کوي 3 مېسه کې ما ته وایي ما شریک کړی دی وایي کال وشو کاروبار مې ډبل شوی دی ډبل وایي اوس زما د کنټرول نه بهر دی زه نشم کنټرولولی نو ما سره څوک واده کوي چې دا مدرسه به په 3 مېسه کې شریکه او لاس را سره اوچت کوي دواړه لاسونه پوره اوچت کوي کفر ته زور ورکوي واده ده انشاءالله دوی محترمو بچی دیندار جوړ کړي دنیادار مه جوړوي د رزق وعده الله کوي د وما من دابة فی الارض الا الله رزقها تاسو ګورئ د یو چا په بچي تکلیف وي موږ د خپل بچي 15 منټه تکلیف دنیا کې برداشت کولی شو جي وایي که نه چې برداشت کولی شو هسې سوچ وکړه چې دا بچی دیندار نه شو پیر جهنم په اور کې سوځېږي دا به څنګه برداشت کړي دیو جن بچی به مدرسو ته لیږو انشاءالله څوک ما سره وعده کوي چې یو بچی به مدرسې ته کم از کم ورکوو دا وعده ده انشاءالله خو محترمو یاد ساتئ مدرسه کې ویم بچی چې مدرسو ته لیږئ د خپل علماو په مشوره یې ولېږئ ټیک شوه دغسې مه کوئ چې بچی دې په کوم طرف لاړو دا بچی دله د مدرسې په نوم څوک خارجي بېدینه جوړ نه کړي او بیا خاص کر تاسو ته نږدې دلته د وابیانو کومې مدرسې د هغې نه بچې داسې وساتئ دا بچی دې ستا جاهل لوی شي خو وابي ته یې مه ورلېږئ ټیک شوه چې بیا وفات شي او بیا درته مشرک وایي کافر درته وایي کنزل در پسې کوي د دې نه ښه ده چې څه جاهل دی لوی شي دغلته چې ته لېږې که نه د ځان سره خیانت کې بچي سره خیانت کې الله سره خیانت کې د دغې نه به بچي ساتو انشاءالله په زوره ساتو بور نه ساتو به یقین وکړه دغه مذهبونو اختلاف نه دی دغه د امریکې پیسه ده ډالري دي د هغې نه به بچي ساتو انشاءالله العزیز الله رب العزت جلال دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي واخر